بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو کتونکو د مایکروسافټ ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ تاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام په د خلاصولو طریقې وویلې او نننی درس کې به موږ تاسې راځو په فایل مینو باندې شروع وکړو. اول باید موږ تاسې ورډ پروګرام را خلاص کړو. ورډ پروګرام سټارټ مینو ته راځو، په دې باندې کلیک کوو، بیا دلته ورډ پروګرام کلیک کوو. داسې مو کلیک کوي موږ تاسې ته ورډ پروګرام خلاصیږي. کوم وخت ورډ پروګرام خلاص شو له هغه نه وروسته بیا موږ تاسې پر بلینک ډاکومنټ باندې کلیک کوو، خالي صفحه اخلو. خالي صفحه چې مو واخیسته بیا په دې کې بیا کولی شو له ځانه څخه لیکنه کې ولیکو. لومړی راځو دلته به لیکنه ولیکو، مساوي پرینټ او شروع 100 پاراګرافه به واخلو او باندې انټر. کوم وخت موږ تاسې دا لیکنه ولیکله دلې په سټیټس بار کې دغه د صفحو اندازه او د لغاتونو تعداد دا هم راته ښیي، راته ښکاره کوي. تقریبا 9 صفحې موږ تاسې لرو او 4980 لغات لرو. اوس که چیرې راځو دغه لیکل سوی فایل یا دا لیکل سوي لیکنه موږ تاسې ثبت کړو پر ډیسکټاپ صفحه باندې یا په نورو ډرایوو کې یا په فولډرانو کې ثبت کړو. هغه له سیو کمانډ څخه استفاده کوو. یا که چیرې غواړئ چې مخکینی فایل را خلاص کړو، مخکې موږ تاسې یو لیکنه ثبت کړي فایل هم لیکلی، هغه غواړئ چې را خلاص کړو، هم په فایل مینو کې بیا له اوپن کمانډ څخه استفاده کوو. مګر دغه ټول داسې کمانډونه دي. اوس مثال نیو کمانډ د نوې صفحه را خلاصول، اوپن بل مخکینی فایل مخکې چې موږ تاسې ثبت کړي یا مخکینی فایل خلاصول، سیو لیکل سوی فایل دا اوسنی فایل کولی شو موږ تاسې په یو ځای کې په یو نامه باندې ثبت کړو. سیو از هم دغه ثبت سوی فایل مخکې چې موږ تاسې ثبت کړی او را خلاص کړی مي هغه د بل چا په نامه باندې په بل موقعیت کې کولی شو ثبت کړو. او پرینټ کولی شو موږ تاسې په مختلفو طریقو سره دا لیکل سوي لیکنه یا د لیکل سوی فایل پرینټ کړو، یوه صفحه، 2 صفحې، 3 صفحې، هغه بیا انشاءالله راځو ورته وایو. بل شیر هم دغه فایل شیر کول، راځو دغه کمانډونو باندې به یې څه نه څه کار وکړو. له دې جملې څخه اول سیو کمانډ. اوس که غواړو چې همدغه لیکل سوي لیکنه ثبت کړو، راځو پروفایل باندې کلیک کوو، پروفایل باندې کلیک وکړئ، بیا سیو ته راځو، پر سیو باندې کلیک کوو. دلته کولی شئ په دې ځای کې اوس مثال کمپیوټر انتخاب ته، په کمپیوټر کې ډیسکټاپ صفحه کې صفته په دې فولډر کې صفته نهمه دوره باندې یو په نامه باندې یو فولډر ده، په دې کې کولی شئ ثبت کړئ. یا مثال په عمومي لیست کې په دې فولډر کې غواړئ ثبت، مثال د دې فولډر موقعیت په ډي ډرایو کې ده او د دې دام په ډي ډرایو کې ده. یا کولی شئ په نورو ډرایوونو کې ثبت کړئ. بیا راځو پر بروس باندې کلیک کوو، پر بروس باندې سم کلیک وکړئ. دلته هم په ښي طرف کې بیا چپ طرف کې البته بیا کولی شئ یو موقعیت ورته انتخاب کړئ. اوس مثال ډیسکټاپ صفحه ورته انتخابوئ، ډاونلوډ فولډر ورته انتخابوئ، بل فولډر ورته انتخابوئ. که هغه نه وي دلته کښته راځو چې دلته کوم ډرایوونه چې موږ تاسې جوړ کړي دي په کمپیوټر کې لرو، کولی شو په هغه ډرایوونو کې ثبت کړو. یا مثال په سی ډرایو کې ثبت کړو، په ډي ډرایو کې ثبت کړو، په ای ډرایو کې ثبت کړو. بیا په هغه کې کولی شو نور له ځانه څخه یو فولډر هم ورته جوړ کړي، نوم ورته ورکړي. یعنې مختلف قسمه موقعیتونه کې کولی شو موږ تاسې دا لیکل سوي لیکنه ثبت. اوس مثال راځو پر ډیسکټاپ صفحه باندې ثبتوو، ډیسکټاپ صفحه ورته انتخابوو او دلته فایل نیم کې نوم ورته ذکر کوو. اوس مثال د چا په نامه باندې ثبتوو، دلته ورته لیکو فایل 1 په نامه باندې ثبتوو. او په سیو ټایپ کې بیا کولی شئ سیو از ټایپ د همدغه فایل لپاره یو بل ټایپ یو بل ډول انتخاب کړي. اوس مثال دا په ورډ ډاکومنټ کې ثبتېږي او که چیرې غواړئ چې همدغه پی ډي اف فایل ته واړئ یا بل فایل ته واړئ هم کولی شئ دلته دغه ډول یې ورته چینج کړي، ورته تغیر یې کړي. خیر په هر صورت باندې اوس موږ تاسې همدغه فایل په ورډ فایل کې غواړو چې ثبت یې کړو. راځو پر سیو باندې کلیک کوو، پر سیو باندې سم کلیک وکړئ. البته یو شی باید درته یادوري کړمه، که چیرې غواړئ چې همدغه ثبت سوي فایل ته که غواړئ چې ثبت کړئ او بیا څوک استفاده ځینې ونه کړي، را خلاص یې نه کړي بغیر له پاسورډ څخه، که غواړئ چې پاسورډ ورته ورکړئ راځو پر ټولز باندې کلیک کوو. بیا په ټولز کې جنرال آپشن ته داخلیږو. په جنرال آپشن کې اوس مثال زه دلته په دې د صرفخانه کې یو پاسورډ ورته ورکوم، مثال دا پاسورډ مې ورته ورکوي او په لاندې پاسورډ ټو موډیفای کې هم کولی شم دغه پاسورډ بیرته
دوباره ورته ولیکئ. داسې ورته ولیکئ، له هغه وروسته بیا چک کوو، اوکې کوو. داسې ثبت کوئ، د درېیم ځل لپاره بیا کولی شئ هماغه پاسورډ ورته ورکړئ، بیا اوکې کوو، بیا هماغه پاسورډ ورته ورکوو او بیا اوکې کوو. داسې مو اوکې کوئ، دا پاسورډ ورته ورکئ، له هغه وروسته یې چک کوو، ثبت کوو. دلته موقعیت انتخاب ده، نوم مو ورته ذکر کړی ده او ټایپ هم ذکر شوی ده. له هغه نه وروسته بیا کولی شو موږ تاسې دلته پاسورډ هم ورته ورکړو. پاسورډ چې ورته ورکئ، له هغه نه وروسته یې چک کوو، سیو کوو. داسې مو سیو ورته کلیک کئ، اتومات په هماغه موقعیت کې په هماغه نامه باندې ثبتېږي. اوس که چیرې غواړو چې دغه فایل کلوز کړو له دې ځای څخه، اوس مثال دا خو مخکینی فایل دا موږ تاسې ثبت کړی ده، داسې موږ تاسې کلوز کړو. دلته د دویم ځل لپاره که چیرې غواړئ چې هماغه ثبت شوی فایل را خلاص کړي، راځو دلته خو بې موقعیت موږ تاسې ته معلوم وي. اوس مثال په ډیسکټاپ صفحه کې موږ تاسې دا فایل ثبت کړی دی، د فایل 1 په نامه باندې نوم بیا هم راته معلوم وي، موقعیت بیا هم راته معلوم وي. له هغه نه وروسته بیا کولی شو دغه فایل ولټو یا پیدا کړو، په اسانۍ سره بیا کولی شو راخلاص کړو. له دې لارې څخه هم کولی شو دغه فایل خلاص کړو. او که له دې لارې څخه نه وي، لومړی راځو موږ تاسې مثال ورډ پروګرام ته داخلیږو. په ورډ پروګرام کې بیا یو بل کمانډ ده، د اوپن په نامه ده. اوپن کمانډ همدا وظیفه اجرا کوي چې موږ تاسې اوس مثال مخکینی فایل ثبت کړی، یو بل ځای هم نوم ورته ورکړی یا په بل موقعیت کې هم ثبت کړی، هغه کولی شو موږ تاسې د اوپن له لارې راخلاص کړو. اوس مثال راځو دلته پر ورډ پروګرام باندې کلیک کوو، بلینک ډاکومنټ اخلو، په دې کې فایل مینو ته راځو، په فایل مینو کې بیا پر اوپن باندې کلیک کوو. اوپن کې اوس ګوره دلته ریسنټ ډاکومنټس کې موږ تاسو ته هغه فایلونه چې مخکې موږ تاسې استفاده ځینې کړي هغه دلې راته راښکاره کوي. اوس مثال فایل 1 په نامه موږ تاسې دا مخکې یو فایل ثبت کړئ، همدا فایل دلته ښکاره کېږي په دې لیست کې. که چیرې غواړئ چې په کار دي چې کولی شئ راخلاص کړئ، یا که چیرې داسې فایلونه وي چې هغه دلې په دې لیست کې را سره موجود نه وي، هغه بیا موږ تاسې دلته پر کمپیوټر باندې کلیک کوو. پر کمپیوټر باندې سم کلیک وکړئ، که په دې فولډرانو کې را سره موجود نه وي بیا پر براوز باندې کلیک کوو. پر براوز باندې سم کلیک وکړئ، بیا دلته په دې کې اوس مثال دا چپ طرف کې موږ تاسې کولی شو دغه فایل چې موږ تاسې ثبت کړي د همغه فایل موقعیت پیدا کړو، یا مثال دغه فایل چې ولټو یا پیدا کړو. اوس مثال په ډیسکټاپ صفحه باندې موږ تاسې د فایل 1 په نامه یو فایل درلودی ثبت کړی و، دا کولی شئ له دې لارې څخه چې کې خلاص کړئ. اوپن ورباندې کلیک کوو. دلته اوس ګوره موږ تاسې ته یو میسج راکوي، لیکلي دي انټایر پاسورډ ټو اوپن فایل، یعنې مخکې دا فایل چې موږ تاسې ثبتوئ د ټوز له لارې موږ تاسې یو پاسورډ ورته ورکړی و، هماغه پاسورډ به دې په یاد یې کولی شئ دغه پاسورډ په واسطه باندې دا فایل راخلاص کړئ. او که چیرې د پاسورډ ډېر یا مثال پاسورډ نه زده ته نسې کولی شئ دغه فایل چې کې خلاص کړئ، استفاده ځینې وکړئ. اوس دا مخکینی پاسورډ موږ تاسې ورته ورکوو، له هغه وروسته یې چک کوو، اوکې کوو، بیا په هماغه پخوانی پاسورډ ورته ورکوو، بیا چک کوو، اوکې کوو. د دې پاسورډ په ورکولو سره کولی شو موږ تاسې همدغه پخوانی فایل چک کړو، خلاص کړو یا استفاده ځینې وکړو. دغه شارټکټ ډېرې مهمې دي. شارټکټ باید موږ تاسې حتما زده یې. د سیو کمانډ شارټکټ کې کنټرول اس ده، او د اوپن کمانډ شارټکټ کې کنټرول او ده. که چیرې غواړو چې همدغه فایل سیو کړو، کنټرول اس ورته کلیک کوو، دا اتومات ثبت کېږي، په مخکیني فایل کې ثبتېږي. او که چیرې غواړو چې یو بل فایل خلاص کړو، بیا د کنټرول او په واسطه کولی شو موږ تاسې یو بل فایل چک کړو، خلاص کړو، استفاده ځینې وکړو. بل کمانډ د سیو اس په نامه ده. سیو اس دا وظیفه اجرا کوي. اوس مثال دا فایل مخکې موږ تاسې ثبت کړئ، بیا هم پاسورډ هم ورته ورکړئ، د فایل 1 په نامه هم ثبت کړئ، داسې بیرته هم دوباره راخلاص کړئ، ایډیټ هم دلته مثال کې وکړئ. دلته راځو لاندې په دا لاندې صفحه کې دلته نور معلومات ورته اضافه کوو. اوس مثال دا معلومات هم ورته اضافه کړو. که چیرې غواړو چې دغه فایل ثبت کړو په همغه پخواني فایل کې، بیا له سیو کمانډ څخه استفاده کوو، سیو ورته کلیک کوو. یا که چیرې غواړئ چې همدغه فایل ثبت کړئ په بل نامه باندې په بل موقعیت کې، بیا راځو پر سیو اس باندې کلیک کوو. پر سیو اس هم کلیک وکړئ، بیا راځو براوز ورته انتخابوو، په دې کې اوس مثال موقعیت ورته انتخابوو، پر ډیسکټاپ صفحه باندې ثبتوو، همدغه فایل د چا په نامه باندې، د فایل 2 په نامه باندې ثبتوو. داسې مو ورته ولیکئ دا نوم، له هغه وروسته سیو کوو. داسې موږ تاسې ثبت کړئ. اوس ګوره په دې فایل په دغه سیو اس له لارې چې موږ تاسې ثبت کړئ، په دې کې پاسورډ نه ده ورته ورکړی. که غواړو چې همدغه فایل راخلاص کړو، د سیو له لارې چې کوم فایل ثبت کړی و د فایل 1 په نامه باندې، همغه پاسورډ غواړي راسره، او د سیو اس له لارې چې ثبت کړئ، همدغه فایل به دا وبخښئ، دا فایل هم پاسورډ غواړي.
او که چیرې غواړئ چې همدغه فایل د سیو از له لارې ثبت کړئ بیا پاسورډ ځینې ایسته کولی شو دلته. اوس مثال دا پاسورډ هم ورته ولیکئ، دا فایل هم اوپن کړئ. که چیرې غواړو چې دغه فایل په بل نامه باندې ثبت کړو د سیو از پر ډیسکټاپ صفحه باندې ثبتوو د فایل 3 په نامه باندې فایل 3 داسې هم ورته ولیکئ دا نوم. د هغه وروسته ټولز ته داخلیږو. هلته مخکې موږ تاسې د سیو له لارې پاسورډ ورکړی وو. جنرال آپشن ته راځو. په جنرال آپشن کې دغه پاسورډ به چیک ورته خراب کړو. داسې هم خراب کړئ. له هغه وروسته یې اوکې کوو او بیا چې ورته کلیک کوو سیو ورته کلیک کوو. دغه د سیو از له لارې چې موږ تاسې مخکینی فایل چې پاسورډ یې درلودی د همغه فایل پاسورډ هم له منځه یوړ. اوس کولی شو بغیر له پاسورډ څخه دغه فایل موږ تاسې چیک کړو خلاص کړو. دغه فایل ټول خلاص کړئ. فایل 3 دغه فایل 3 باندې به کلیک وکړو، ډبل کلیک ورباندې کوو. دغه اتومات بغیر له پاسورډ څخه موږ تاسې کولی شو چیک کړو خلاص کړو. او دغه مخکیني دوه فایلونه چې دي هغه دواړه پاسورډ لري، بغیر له پاسورډ څخه نشو خلاصولی. بل راځو دغه فایل به بیرته راخلاص کړو. مخکینی فایل داسې م راخلاص کړئ. اوس مثال که چیرې دا فایل زموږ تاسې په کار نه وي، که غواړئ چې نوې صفحه راخلاصه کړئ بیا پر نیو باندې کلیک کوو. د نوې صفحې شارټ کټ کې کنټرول ان د کنټرول ان باندې سم پریس وکړئ، یعنې کنټرول ان ورته کلیک کړئ. بیا کولی شو موږ تاسې یو نوې صفحه چیک واخلو یا راخلاص کړو. یا که چیرې دلته پر نیو باندې کلیک وکړئ پر بلینک ډاکومنټ باندې بیا کلیک کوو. له دې لارې کولی شو موږ تاسې نوې صفحه راخلاص کړو. بیا په دې کې بیا په خپله خوښه باندې نور اضافه معلومات کې کولی شو ولیکئ یا ایډیټ کې وکړئ، تغیرات کې راولئ. دا د نیو کمانډ وظیفه وله. بل راځو انفو ته. انفو له انفارمیشن څخه اخیستل شوی دی چې د یو فایل مکمل معلوماتو ته انفارمیشن ویل کېږي. اوس مثال دلته موږ تاسې مخکې یو فایل ثبت کړئ، دا فایل 3 په نامه باندې ثبت کړی و. دا به راخلاص کړو. که چیرې غواړئ چې د دې فایل په اړه معلومات وګورئ چې آیا دا فایل څو صفحې لري، څو لغاتو کې لیکل شوي دي، مثال په څونه وخت کې ایډیټ کې شوی ده، د چا لخوا لیکل شوی ده. دا ټول معلومات موږ تاسې د انفارمیشن یا د انفو له لارې کولی شو وګورو. دلته پر انفو باندې کلیک کوو. بیا راځو دلته پراپرټیز ته. په پراپرټیز کې اوس مثال دلته لیکلی دي سایز لیکلی ده. سایز 12.0 KB. دا ټول مکمل دا فایل سایز لري. پیجز صفحې تقریبا 9 صفحې دي او ورډز لغاتونه یې 4070 لغات دي. ټوټل ایډیټینګ ټایم یعنی د یوې دقیقې په شاوخوا کې ایډیټ کې شوی ده. او ټایټل عنوان یې کولی شي ورته ورکړي. ټکس یا کوم موضوع کې تشریح شوي هغه کولی شي دلې ورته ولیکي. کمیونټي نظر ورته ولیکي. د ټولو معلوماتو ته پراپرټیز ویل کېږي، انفارمیشن ویل کېږي. یا که چیرې دلته اوس مثال د دې فایل په اړه موږ تاسې یو ټایټل عنوان لیکو، نو د دې فایل عنوان شی ده. که چیرې کتاب وي په دې کې به ورته ولیکو کمپیوټر زده کړه. مثال دا د دې چپټر یا د دې کتاب یو عنوان شو. اوس په دې چپټر کې چې موږ تاسې تشریح کړی ده کمپیوټر زده کړه خو شوه. اوس مثال په دې کې موږ تاسې ورډ پروګرام تشریح کړی ده. دلته به چې ورته ولیکو ورډ پروګرام. او په کمنټ کې بیا کولی شئ چې یو نظر ورته ولیکئ. مثال دلته ورته لیکو عام خلک ټول کولی شي چې له دغه کتاب څخه استفاده وکړي. مثال دا قسم یو نظر ورته ولیکئ. لاست موډیفاید څه وخت ثبت شوی، کریډیټ څونه وخت کې ایډیټ کې شوی معلومات. مثال نن ورځ پر 9 بالا باندې د غرمې څخه مخکې ایډیټ کې شوی دا معلومات کې اضافه شوي دي. لاست پرنټډ څه وخت چې له دې فایل څخه پرنټ وتلی یا موږ تاسې پرنټ ورته ورکړی هغه وخت راته ښیي. اتر مثال لیکوالی څوک ده. دا ټول شی دي پراپرټیز دي یا د دې فایل چې دا موږ تاسې لیکلی دی یا د دې چپټر یا د دې کتاب مکمل معلومات ته انفو یا انفارمیشن یا پراپرټیز ویل کېږي. اوس که چیرې دا موږ تاسې بیرته ثبت کړو د سیو له لارې په هماغه فایل کې ثبتېږي. که چیرې غواړئ چې د دې فایل ټول مکمل پراپرټیز وګورئ، معلومات یې وګورئ، راځو دلته پر فایل 3 پیدا کوو. فایل 3 دا او دا چیک کوو، راسته کلیک ورباندې کوو، بیا پر پراپرټیز باندې کلیک کوو. پر پراپرټیز هم کلیک وکړئ.
دلته ډیټایلز ته راځو. په ډیټایلز کې دا ټول مکمل معلومات هلته زموږ تاسې په انفارمیشن کې ورته اضافه کړي وو، هغه ټول مکمل معلومات دلې راته ښکاره کوي. یا اکثره وخت که چیرې تاسو لیدلي چې موږ تاسې له یو سایټ څخه له انټرنیټ څخه موږ تاسې یو فایل ډاونلوډ کړو، یو کتاب ډاونلوډ کړو، بیا که چیرې غواړئ زه د دې کتاب یا د دې فایل ټول مکمل پراپرټیز وګورئ، هغه فایل به پیدا کوو یا کتاب یو چپټر یا شی سي پر هغه باندې راسته کلیک کوو، بیا راځو پر پراپرټیز باندې کلیک کوو، په پراپرټیز کې بیا ډیټایلز کلیک کوو، په ډیټایلز کې د هغه فایل په اړه مکمل معلومات موږ تاسې کولی شو چې وګورو یا ترلاسه کړو. د نن ورځې لپاره همدومره بس ده، نور درس به بیا سبا کوو.